سلامونه ملګرو، څنګه ټیک ټاک؟ امید لرم چې ټول به روغ جوړ او ښه برابر یې. ملګرو، نن ما تاسو له یو څو لطیفې راوړي دي. امید لرم چې ستاسو به ډېرې زیاتې خوښې شي او خوندونه به ترې واخلئ. نو ملګرو، یو میلمه چې دی نو یو کور کره لاړو. د هغه کور والا د سړي د ښځې نوم چې دی نو وچه او د لور نوم یې ترخه او د زوی نوم یې ټوپک و. دا میلمه چې څنګه کور والا که ورسېدو نو کور والا یې تپوس وکړو چې څنګه یې ټیک ټاک، څنګه دې راپېښه وکړه، برابر یې ښه یې، طبیعت یې ښه دی. هغه ورته ویل چې یو بالکل خیر خیریت دی. د خیر خیریت نه بعد چې دی نو دې سړي ورته ویل چې چای وڅښو. نو میلمه خو چې ورته ډېر زړه کېدو. هغه ویل چې صحیح ده، بالکل ستا څنګه خوښ یې. بس دې کورواله چې دی نو خپلې لور له اواز ورکړی دی، وی ترخې چای پخې کا. نو ترخه خو د هغه د لور نوم او د دې سړي د دې میلمه په خیال کې دا راغله چې دا خو په ما ترخې چای څکي. نو د دې میلمه چې دا څنګه واورېده نو میلمه ورته ویل، وی نه یاره بجي دا چای به کینسل کړو، دا چای نه څکو. هغه ورته ویل ولې یار چای پخې دا دی؟ وی نه نه بس زما زړه موړ شو چای. وی ما اوس وڅکله چې راتلم نو ما وڅکله. په زړه کې یې ویلې چې ته اوس په ما ترخې چای څکي، د دې نه خو هغه نه څکل ښه دي. کوروالا ورته ویل صحیح ده، ځه چې چای نه څکې بیا به روټۍ وخورو. میلمه چې دا واورېده نو میلمه خوشحاله شو چې ځه چای خو نه شوه خو روټۍ خو به وخورو که نه، دا روټۍ به ښه نو میلمه ورته ویل چې صحیح ده بس چې څنګه ستاسو خوښ یي. بس کوروالا چې دی نو خپلې ښځې له اواز ورکړی دی، وی وچې روټۍ راوړه. دې میلمه چې څنګه دا اورېدلي دي نو میلمه په خیال کې دا راغلی چې دا خو اوس په ما باندې وچې روټۍ خوري. لومبی را باندې ترخه چای څکله، د هغې نه مې ځان خلاص کړو، نو اوس را باندې وچې روټۍ خوري. میلمه چې دی زړه بیخي موړ شو. میلمه ورته ویل، وی نه خورم یاره، روټۍ هم نه خورم. هغه ورته ویل داسې خو کیدی نه شي. نو میلمه په زړه کې ویل چې ته په ما باندې وچې روټۍ خورې که نه، داسې څنګه نه شي کیدی، خو بس نه خورم. خو به هر حال کورواله ته ویل چې یاره زه نه خورم، کوربه ته ویل زه نه خورم، بس موړ یم، ما زه چې اوس راتلم وی ما وخوړه که نه. کورواله چې دا واورېدل چې یاره دا خو چای هم نه څکي او روټۍ هم نه خوري، نو د هغه زوی چېرته بار وتی و. کورواله ورته چې ځه دله به چېرته سره وړي که نه، خو د هغه زوی بار وتی و او د زوی نوم یې ټوپک و. نو دې ښځې له اواز ورکړی دی، وی وچې هغه ټوپک څه شو. بس دې میلمه چې څنګه دا اورېدلي دي نو میلمه ورته ویلې وی چې خوراک نه کومه د خدای ظالمانو نو ولې مې سله. بس دوی خپلې کړي او دوی پردي کړي دي او تښتېدلی د هغه کور نه. او بل چې دی نو په یو بلډینګ کې اور لګېدلی و. نو یو دوه مضبوط پښتانه په لار روان، هغوی چې خیال وکړو نو اوس په بلډینګ کې اور دی که نه. دوی اوس په خپل منځ کې مشوره وکړه چې دې بلډینګ کې خو اور دی او په آخري چت کې چې دی نو دا خلک دي دا به مونږ څنګه بچ کوو. بس دوی دواړو خپلو کې مشوره وکړه. هغه یو ورته ویل چې زه به ښکته ودرېږم او ته داسې کار وکړه چې ډبره وخېجه، یو د بره نه ماته راوله. بس هغه بل پښتون هم دغه شان وکړو، بره وختو، دا یو ورته ښکته ودرېدو، دا کوم چې مضبوط پهلوان پښتون و که نه، دا ورته ښکته ودرېدو او هغه بل بره لاړو. د بره نه به یو کس رایشته و، ده به کینچ کو. یو کس پې رایشته و، ده به کینچ کو. په دې کې چې دی نو یو سوډانی راویشته. سوډانیان خو توري. بس سوډانی چې څنګه راویشته و دې ښکته کینچ کو، نو دې ښکته پښتون ډایرک اواز ورکوي، ای غلام رسول استاد. هغه ورته ویل ولې؟ وی دا سوځېدلي پکې مه روله، دا کم چې بچ دي دا پکې روله. او یو پیره چې دی نو داسې کار و چې د ژمي شپې ورځې وي او ډېره زیاته یخني وه په کلي کې. نو په کلي کې که تاسو دا خیال کړی وي که نه، نو په لښتي به خلکو اودسونه کول. نو هلته کې د باتروم سیسټمونه پخوا نه وو، نو هلته به خلکو په لښتو باندې اودس چاردام کوو که نه. نو سهار کې خو هلته ډېره زیاته یخني وي. د سحر مونځ له چې دی نو اوس کسان راغلل او یو کس په اودس کو او د هغه ځای نه به راپاڅېدو. د اودس دپاره به یې په دې لښتي باندې یو ځای مقرر کړی. هلته به یو کس اودس کو او راتو به دې کې چې دی نو اوس یو کس ولاړ دی او د هغه نمبر دی، خو د هغه نه مخکې یو بل کس ناست دی، هغه اودس کوي.
د دې کس دا خیال دی چې دا کس څنګه راپاسي زه به اوس ورشم اودس به وکړم په دې کې چې دی نو هغه چا چې اودس کوه هغه چې څنګه راپاسېدو دې کې یو بل موټا کس و هغه د ده نه مخکې شو د دې بل نه د دې بل نه چې څنګه مخکې شو نو ده ویل زه بس مشر سړی دی دا دې اوس ورشي بس هغه زر زر کېناستو هغه خیال دا راغی چې راشه زر زر به زه اودس وکړم یخني ده که نه بس مونځ به وکړو ځو به کور ته هغه چې سړی څنګه کېناستو اوبه خو ډېرې زیاتې یخې وې او د ژمي ورځې شپې وې بس چې څنګه اودس ته کېناستو د لپې وروویشته د ړومبۍ لپې وروویشته بس په دې کې چې دی نو سړي افسوس وکړو افسوس نه مراد چې باد ته لاړو نو سړي چې څنګه افسوس وکړو هغه خو ډېر وشرمېدو نو د ډېره شرمه د لاسه چې دی نو د رستني کس ته یې اواز ورکړو وی غلام رسوله وی بیخي نه مني اوبه ډېرې زیاتې یخې دي وی نه مني